د ټولو تجارو وروڼو او د نورو سرمایه ګزارانو څخه دا هیله ده چې افغانستان به موږ تاسې خپله جوړوو، موږ تاسې بیا خپله خودکفا کوو. باید به نورو ته دا نورو ملکو ته امید د دې نه کوو چې هغه به زموږ ملک را جوړوي، نه را جوړ کړی دي نه را جوړولی شي. باید خپله لاس سره ورکړو. په افغانستان کې الحمدلله موږ ډېر ښه کدرونه لرو. نو زما خواهش دا دی چې په هر بخش کې هغه که انجینر وي، هغه که تاجر وي، هغه که یو سرمایه ګزاره وي، باید خپل ملک ته متوجه اوسو. په خپل ملک کې هغه خپله سرمایه خپله هستي ونیستي د هلته مصرف کړو. یعنې دا معنا چې په کوم بخش کې دی وغواړي چې سرمایه ګزاري وکړي کولی شي. نور موږ د دوی د سرو د مالو د عزتو د هر څه انشاءالله امنیت که تاسې وګورئ دا خو خامخا به په نورو دنیا کې هم څه پېښېږي خو میډیا نه پورته کوي. خو زموږ لکه یو څه لږ جزي څه خبره پېښه شي خو میډیا راواخلي دنیا په وږغېږي. نو خواهش مو دا دی چې ټوله باید خپل ملک ته متوجه سو او خپل ملک چې څنګه مو زړه غواړي. الحمدلله افغانستان یو داسې غني ملک دی چې هر څه پکښې کېږي. هر تاجر په هر بخش کې هر څه کولی شي چې وغواړي. نو موږ دا خواهش دی د ټولو تجار وروڼو څخه چې خپلې پانګونې دې وکړي او که په خارج کې کوم تجار د افغانستان یي هغو ته دعوت ورکړو، بلنه ورکړو چې راشي خپل په ملک کې سرمایه ګزاري وکړي، راشي خپل په ملک کې پانګونه وکړي چې ملک به مو هم د نیستیه هم د دغه څخه خلاص شي او خپل خلک به مو په کار بوخت شي. او دا نه یوازې چې دوی به نورو ته ګټه رسوي، یعنې ده ته هم په دې کې الله پاک داسې څه ورکوي چې دوی به په خوشحاله وي.